نن سبا امت د اختلاف دلاسه ټوټي ټوټي شي. اختلاف سبب د څه دی؟ تباهی. مذهبونه، فرقې، ځان ځان له مولیان، ځان ځان له کتابونو د قرآن او حدیث نه علاوه ځان ځان له مشران ټاکلی شوي دي او جنډې ټاکلی شوي دي، زنده‌باد او مرده‌باد. او که زما په تنظیم کې یې جو مسلمانی او که زما د تنظیم نه ووتې یو ته بدعتي، ته فاسق فاجري، او کیدی شي چې د کفر ټاپه د باندې ولګي. دا مسلمانان به څنګه یو شي؟ وباله یو کېږي چې کله د قرآن او حدیث باندې منګولې ولګي. صحابه کرام چې کله اختلاف یې کړی د تقدیر په مسله کې، نو د هغې باره کې یو بل روایت دی د ابو هریره رضی الله عنه، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر. یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه راووتو، موږ په جومات کې ناستو، د تقدیر په مسله کې اختلاف پیدا شي. یعنې لکه هر یو خپل یو آیت وي د قرآن او د هغې نه خپله مسله ثابتوله چې تقدیر به داسې تقدیر ده. تقدیر خو ډېره باریکه مسله ده، او ځکه علما وایي تقدیر چې دی دا سر من اسرار الله، دا الله په رازونو کې یو راز دی. نو ډېر په احتیاط سره به په تقدیر کې خبرې کې، ځکه چې ډېر د لوی لوی علم خاوندان هغه د تقدیر په دې مسله کې ګمراه شوي دي. وجدار چې دا خبره زموږ نه پټه ده، پناه ده، یو راز دی الله پټ ساتلی دی. نو دې کې به ګوتې ډېرې نه وي، دومره به په ایمان ساتي او داسې به ساتي څنګه چې قرآن او حدیث کې راغلي دي، بس مخکې به پکې نور نه ځي. نو دې صحابه کرامو منځ کې اختلاف راغلی وي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو فغضب، غصه شو، حتی احمر وجهه، مخې سور شو، حتی کأنما قفئ فی وجنتیه الرمان، او داسې ښکارېدو لکه چا چې د هغه په نینګو کې انار نه چوړ کړی، دومره د مخ مبارک سور شو. او بیا وی ابي هذا امرت، تاسو ته الله داسې ښوولې ده، ما درته داسې ویلي دي. ابي هذا ام بهذا ارسلت الیکم، زه الله دې لپاره رالیږلم چې تاسو په تقدیر کې او په دې مسلو کې اختلاف جوړوئ. ستاسو نه پخواني چې کوم مخکیني هغه هم ګورئ د دې د لاسه تباه شوي دي. دا قسمه خبرې به نورې نه کوئ. ګورئ نو دې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شي.